د جهالت حد او انتها که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دا کار څه وخت مخکې د افغانستان په یوه سیمه کې شوی و چې ډیر زیات درد لري. قصه داسې ده چې د یو سړي واده و. د واده په شپه چې کله سړی د خپلې ښځې کوټې ته ورته چې مشره خور یې چې ځان ته یې تعلیم یافته ویله لکه جاسوسه له لاسه یې ونیول او ورته یې وویل ښځه دې مکتبۍ ده، وګوره چې خرابه نه وي، یعنې چا ورسره زنا یا غلط کار نه وي کړی. هلته مې یو څو دسمالونه ایښي دي، هغه سبا زه ګورم چې په وینو دي او که نه. که په وینو نو ښځه دې جوړه ده، که نه نو دا ښځه دې خرابه ده. ورور یې خور ته وویل چې ته بېغمه شه، زه په هر څه پوهېږم. او همداسې د ناوې کوټې ته ورغی. شپه لا نه وه پخه شوي چې سړی د کوټې راووتل او خور یې لکه مچۍ کوټې ته دننه شوه چې د بالښت لاندې دسمالونه راواخلي. چې دې وخت کې د ناوې ډېر بد حال ته پام شو چې ګوري ناوې په کوټه کې په ډېر بد حال کې پرته ده. په دې وخت کې د ناوې مور او ترور هم راورسېدل. د هلک خور حیرانه شوه او ښځې نه یې پوښتنه وکړه. د ناوې مور هم په ورخطا غږ د خپلې لور څخه پوښتنه وکړه چې ووایه لورې څه خبره ده. ناوې په غمجن حالت کې وویل چې میړه مې د نیکر نه لمده کپړه راوایستله او یو څپېړه یې راکړه او راته یې وویل چې ته خرابه شوې یې ځکه ستا پرده شکېدلې ده. تا حتما له بل چا سره زنا کړې ده. ته نور په ما طلاقه یې. ورشه هغه سړی دې میړه که چې ناروا کار دې ورسره کړی دی. مور یې ورته وویل لورې ستا خو میاشتنۍ مریضي ده او دا کپړه دې هم ځکه په وینو لمده ده. ناوې په دردېدلې غږ ورته وویل چې مورې مخکې له دې چې زه خاوند پوی کړم خاوند مې ما ته طلاق راکړ او له کوټې څخه ووت. نو دوستانو له دې سره ډېر احتیاط پکار دی. په داسې مسایلو کې لږه اشتباه هم د غټ شرم او مصیبت او د ټول عمر د غم سبب ګرځي. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو لایک کړئ. که د ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د نورو داسې مفیدو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.